د ښکلې رشتې د میلاوېدو دپاره د یا لطیفو وظیفه ډېره زیاته مجربه او اسانه وظیفه ده. زموږ عزتمندو نن درته د یا لطیفو د وظیفې یو داسې اثر ښیم که د چا رشته نه کېږي او هغوی د یا لطیفو وظیفه شروع وکړي نو الله جل شانه به هغوی ته په یو ښکلي او مزیدار ځای کې رشته ورکړي. که زموږ او ستاسو د خویندو د لوڼو د هغې رشتې راتلل بند شوي وي نو د هغې دپاره خو موږ د یا لطیفو وظیفه هغه کولی شو. یا یو هلک دی او د هغو رشتې راتلل هغه بند شوي دي، د هغې دپاره موږ د یا لطیفو چې دا کومه پاورفل وظیفه ده د دا وظیفه بالکل موږ کولی شو. کله کله داسې وشي چې زموږ د رشتو بندش راشي. د رشتو بندش هغه په څو وجه باندې راځي. کله زموږ تربوران زموږ داسې خپلوان وي چې هغه زموږ خیر نه غواړي، بیا هغوی د جادو او د تعویض په ذریعې باندې د خلکو رشتې راتلل بند کړي. دې د وجې نه که یو انسان ښه خشتم وي، خوش اخلاقه وي، لیکن هغې پسې بیا رشتې راتلل بند شي نو د دغې رشتو د بندش د کلاولو دپاره او د دغې جادو تعویض وغیره د اثر د ختمولو دپاره دا وظیفه د یا لطیفو چې دا کوم وظیفه ده نو دا وظیفه بالکل تاسو کولی شئ. تمام بندشونه به د الله جل شانه کلو کړي. نو په هغه بندشونو کې یو ده رشتې بندش خو هم دی چې الله جل شانه دې سره د رشتې تمام بندشونه کولاوي. یا داسې وشي چې یو جنۍ پسې رشته راشي لیکن د مور پلار غرض دی چې دا زه په دې خلکو باندې رانه کړم، هغه یو پیونی راشي او بیا نه راځي. او کله کله داسې وشي چې بیا په یو جنۍ پسې رشته راځي لیکن مور او پلار یې نه ورکوي نو هغه بیا هغه نورو زنانو ته وي چې هغې پسې مزه یې هغه نه ورکوي. د دې وجې نه دا خو د بندش هغه یو صورت کېدلی شي چې مخې ته یو قسم له آړ وي. د دغې آړ او د دغې بندش د ختمولو دپاره هم د یا لطیفو دا کومه وظیفه چې درته اوس ښیمه یو سل یو کم 10 کرته کول دي. کم وخت کې به یې کوو، د کم مز نه پس به یې کوو نو هغه مونځ هم درته ښیم او د هغې طریقه هم درته ښیمه. نو که چېرته کې زموږ د رشتو بندش وي نو د هغې دپاره تاسو دا کولی شئ. یا زموږ وروڼه دي یا زموږ بچي دي، د چا د بچو چې رشته نه کوي که هغه هلک وي او که جنۍ وي د هلک دپاره هم دا وظیفه کېدلی شي او د جنۍ دپاره هم ښه کافي اثر کوي. نو که چېرته کې کله کله داسې وشي چې یو جنۍ پسې رشته راشي لیکن د جنۍ د هغه رشتې والا خوښه نه شي، په هغې کې څه قسم له نقص راوځي، د هغې د وجې نه د دې دا رشته هغه دوباره پاتې شي. کله د یو هلک دپاره رشته ورشي هغه جنۍ والا هغوی ته ښه وکړي چې بالکل زموږ په باندې رضا ده، لیکن بیا هم هغوی چې کله هلک وګوري نو هلک یې خوښ نه شي، دا هم د بندش هغه یو صورت کېدلی شي. که تاسو د زړه د ارمان وي چې موږ ته په ښکلي ځای کې او ښه ځای کې رشته میلو شي او په زړه باندې هم دا ارمان وي چې یاره څنګه چې زموږ د خاندان سره او زموږ د شان سره لایق رشته وي هغه څه رشته دې موږ ته میلو شي، یعنی په ښکلي اعلی خاندان کې ښکلې رشته دې موږ ته میلو شي نو د هغې دپاره تاسو د یا لطیفو چې دا کومه وظیفه درته اوس ښیم نو دا وظیفه به کوئ. د دې وظیفې کولو نه مخکې د حاجت مونځ به کوئ. د حاجت د مونځ مختلفې طریقې هغه رانقل شوي دي لیکن یوه طریقې دا هم ده کومو ملګرو چې تر اوسه پورې دا خبرې اورېدلې دي نو هغوی ته به ډېره زیاته پیدا وشي اوس په دې کې. نو په هغې طریقو کې یوه طریقه دا هم ده 2 رکعته د ماسخوتن د مانځه نه پس 2 رکعته د صلات حاجت نفل مونځ د هغې نیت به وتړئ. صلات حاجت 2 رکعته نفل کوم په دې حاضر وخت دغه رنګه نیت به وتړئ او 2 رکعته نفل به په داسې طریقې سره وکړئ چې د اول رکعت کې د سورة فاتحې نه پس یعنی د الحمد شریف نه پس به سورة اخلاص یعنی قل هو الله احد صورت دا به 11 کرته ووایئ. چې کله 11 کرته پوره شي نو بیا رکوع سجده دغه یو چې څنګه رکعت کې په هغه نورو منځونو کې هم دغه رنګې ساده رکعت باقي وکړي. 2م رکعت ته چې څنګه ودرېږي نو بیا هم د الحمد یعنی د سورة الفاتحې نه پس هغه به یو پیونه ووایي سورة الفاتحه
او قل هو شریف یعنی سورة اخلاص دا به 11 کرته ووي او د هغې نه پس به دا رکعت هم پوره کې سلام به وګرځې. د سلام ګرځولو نه پس به ډایرکټ کښېنې، چا سره به خبرې اترې نه کوې او په یوې ناسته باندې به 121 کرته یا لطیف وظیفه وکړې. لیکن د دې د حروف لحاظ به ساتې چې په ښه طریقې سره دا چې دا کومه وظیفه درته ښیو چې دا وشي. لکه مثلا بعضې ملګرو ته موږ وظیفه ورکړو چې هلکه یا لطیف وظیفه کوه، نو هغه کښېني او داسې وظیفه کوي یا لطیف یا لطیف یا لطیف یا لطیف یا لطیف. نو په دغسې طریقې سره به دا وظیفه نه کوئ. دا خو د الله جل شانه ډېر ذات پاک نوم دی، د دې به ډېر قدر کوو مونږ. نو په ښکلي انداز کې ښه په قلار په هغو سره حوصلې سره به انشاءالله چې دا ذکر کوو. یعنې داسې کوئ چې کله هم تاسو د دې وظیفه شروع وکړئ، پکار ده چې د ټولو اول سړی بسم الله الرحمن الرحیم ووایي او د ټولو بهترین خبره ده چې سړی ته مخکې وروستو 3 کرته درود شریف ووایي او د هغې نه پس چې کله شروع کړئ نو بسم الله الرحمن الرحیم اللهم یا لطیف یا لطیف یا لطیف یا لطیف یا لطیف یا لطیف په دغسې طریقې سره به دا کوئ. کله چې 121 کرته پوره شي نو بیا به جل جلاله ووایې او د هغې نه پس به الله جل شانه ته لاس پورته کړي او د خپل حاجت دپاره به سوال وکړي. یو طرف ته د حاجت چې دا کومه وظیفه ده دا دې وکړه، دویم طرف ته د حاجت مونځ دې کړی دی نو د خپل حاجت دپاره سوال وکړه. نو که موږ د رشتې د حصول دپاره دا وظیفه کړې وي نو د رشتې د حصول دپاره سوال وکړه یا الله ما ته په ښکلي نیک او ښکلي ځای کې موږ ته رشته راکړي. د دې وظیفې په برکت باندې به الله جل شانه تاسو ته په ښکلي ځای کې رشته درکړي. دا وظیفه به څونه وخت کوو نو دغه هم درته ښیم، خو د دې وظیفې سره به الله جل شانه تاسو ته ښکلي او زبردسته هغه ځای کې ورته رشته درکړي. دې نه علاوه که د ستا یو بل حاجت وي او هغه حاجت ډېر ضروري وي د دې رشتې نه علاوه، یعنې که ته وایې چې زما سره د یو کس مینه او محبت شروع وکړي، لکه بعضې کسانو زمونږ چې کم هغه دویم چینل دی نو په هغې باندې بعضې کسانو دغه رنګ کمنټ کړی دی چې زما خاوند بهر دی او هغه زما طرف ته اړه مینه لري نو نورې جنکو پسې ګرځي، یوه خاص وظیفه راکوي. نو دا وظیفه هغه هلکان او هغه جنکې هم کولی شي د چا چې د کومې جنۍ چې خاوند هغه د نورو جنکو سره خبرې کوي یا د نورو جنکو سره لیندین وي او دا غواړي چې هغه دې زما طرف ته چې دی هغه متوجه شي او د نورو نه دی د هغې مخ واړي، نو د هغې دپاره هم تاسو دا وظیفه کولی شئ. یا د چا ښځه ده او ده ته علم دی چې هغه د نورو خلکو سره تعلقات ساتي، که پټ وي که ښکاره، او د ده په زړه کې دا خواهش وي چې یاره د هغې د هغه تعلقات ختم شو زما طرف ته دی دغه زنانه متوجه شي، نو د هغې دپاره یعنې د زړونو د مایله کولو دپاره او د محبت د پیدا کولو دپاره هم تاسو د یا لطیفو د وظیفې چې مې څنګه طریقه ښوله همدغې طریقې سره تاسو وکړئ. نو انشاءالله چې الله جل شانه به دغه حاجت هم پوره کړي. دې نه علاوه که د ستا یو بل داسې دغه د حاجت دی چې هغه بعضې خبرې ډېرې زیاتې د پردې وي، نو که هغه داسې وي چې هغه ډېر ضروري وي نو د هر قسم حاجت دپاره تاسو د یا لطیفو چې دا کومه وظیفه ده دا وظیفه بلکل تاسو کولی شئ. نو یو ډېره زبردسته وظیفه مې درته وښوله، بلکل د دې وظیفې نه تاسو ټول مکمل فایده اخیستلی شئ او د دې وظیفې هر چا ته مکمل اجازه شته دی.